Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official G students में lecture के हम डिस्कस को constructor and multiple inheritance सही दा چې په multiple inheritance هم سره د constructor چې کوم concept دی هغه سره او موږ په constructor چې کوم concept دی په هغه باندې موږ practical program هغه هم رن کوو تاسو ته به خیمه چې how we can apply the constructor and multiple inheritance concept so in programming. So when a class is derived from more than one base class کله زموږ سره یو class موږ derived کو د یو کلاس نه سنگل انهریټنس موږ ملټیپل انهریټنس خبر کوم په ملټیپل انهریټنس کې موږ الریډي پریوس لیکچر په ډیټیلز ویل چې ملټیپل انهریټنس هم سره سي چې د ملټیپل کلاسز نه موږ سمپل چې کوم دی یو نیو کلاس ډیرایوډ کو نو کله زموږ سره موږ دوه زیات کلاسز چې کوم دی داغه نه سو کو داغه نه موږ یو کلاس ډیرایوډ کو صحیح ده نو the constructor of the derived class نو the derived class چې کوم constructor دی as well as of all its base classes او د base classes چې زموږ سره کوم constructor دی دا به execute کیږي کله زموږ سره ته دغه derived class object create ومنګه maybe تاسو په تیری باندې فورمیشن that's why په دې ډایګرام تاسو په کومه ګوره کله زموږ سره دا ملټیپل انهریټنس سره په ملټیپل انهریټنس تاسو کته شي کوم سره کلاس A دی کلاس B دی کلاس X دی او کلاس Z دی دا زموږ سره بیس کلاسز دی او دینه مونږه دا کلاس C چې کوم دا مونږه ډیرایوډ کړل دی صحیح ده نو وس چې کله مونږه کنسټرکټر ان ملټیپل انهریټنس خبره کوو نو ګوره په دې لیټس سپوز په کلاس A خپل کنسټرکټر کلاس B خپل د کلاس X خپل د کلاس Z خپل کنسټرکټرز دي نو چې کله دا مونږه دا سی کلاس ډیرایوډ کړی دی ټول کلاسز نه مطلب سره ملټیپل انهریټنس دی نو وس چې کله بیا مونږه د ډیرایوډ کلاس د سی کلاس چې کله مونږه ابجیکټ کریټ کو نو چې کله هم مونږه ابجیکټ کریټ کو نو ډایرکټ زموږ سره سکیږي د بای ډیفالت چې د کوم بیس کلاسز دی هغه کنسټرکټر به سره کال کیږي لکه په سیکوینس باندې په کوم سیکوینس موږ سټیټمنټ کوم کلاس او موږ پاس لیکلې نو ولنه به زموږ سره دغه کنسټرکټر چې کوم دا کال کیږي بیا ورپسې and so on صحیح ده ټو د لاست بیس کلاس نو مطلب دا چې یاره کله مونږه یو کلاس ډیرایوډ کو د ملټیپل کلاسز نه لکه سی کلاس هم سره ډیرایوډ کلاس دا مونږه شکل دی دا ټول کلاسز چې کوم دی دا زموږ د بیس کلاسز دی او دا سی هم سره ډیرایوډ کلاس مطلب دا سی کلاس مونږ ډیرایوډ کړی دی ټول کلاس نه صحیح ده اوس د دې سی کلاس لپاره چې کله مونږه ابجیکټ کریټ کوو دی او ابجیکټ کریټ کولو سره په دا ټایم کې به ډایرکټ زموږ سره د کوم بیس کلاسز دي دا غي کوم کنسټرکټرز دي هغه زموږ سره کال کیږي صحیح ده نو د باقي کوم تیری دا هم تاسو فوای کوم او if the constructor function have no parameter then first the constructor function of the base class are executed and then the constructor function of the derived class is executed او که څه زموږ سره په construction function کې څه parameter نشته نو زموږ سره به ولنه constructor چې کوم دی هغه هم سره سګي the constructor function of the base class هم سره کوم constructor function دا هم سره execute کیږي او دا غینه بعد هم سره چې کوم constructor function د derived class هم سره execute کیږي صحیح ده او لږ هم سره د base class چې کوم constructors دغه به execute کیږي ګوره زما سره C++ program base structure د let's suppose ما یو هغه واغستو class A صحیح ده د class A چې کوم زموږ سره د simple مالته یو constructor واغست په A name سره sorry کنسټرکټر مې واغستو او دی کنسټرکټر په باډي کې ما د کار کو بچی دی شو ګوره کنسټرکټر موږ په ډیټیلز ډیسکس کړل ما وتل چې یاره سوري اوکے سی اوټ بزای میسج په سی اوټ کو سمپل به کنسټرکټر په باډي کې چې یاره زموږ سره کلاس A کنسټرکټر صحیح ده کلاس A کنسټرکټر صحیح ده class A constructor simple as that and here just put this one as well okay زموږ سره شو simple یو میسج و simple زه دا داسې کاپی کوم دا ټول کلاس من کاپی نه کوم د simple constructor کاپی کړل دی هغه بار بار پیسټ کو صحیح ده that's why زموږ سره ای شو رااله ښه زموږ سره دا چې کوم دی کلاس A شو زموږ سره شو کلاس B صحیح ده زر تاسو ته بیرته کوم سو د زموږ سره کلاس B and here as well کلاس B دا زموږ سره شو کلاس C او دا زموږ سره کلاس C کنسټرکټر شو او دا زموږ سره شو کلاس C کی کنسټرکټر چې کوم میسج دی هغه شو صحیح ده دا غینه بعد دا ګوره زموږ سره درې کلاس شو یو کلاس A شو کلاس B شو او کلاس C شو اوس زه داسې کار کوم بچی د لوي شیا که کلاس C نه دا زموږ سره کلاس X شو صحیح ده دا زموږ سره شو کلاس X شو او دینه زه داسې کار کوم بچی د لوي شیا چې دلته مونږ راشو او دا ټول به مونږ دا درې وانه کلاس چې کوم دي دا مونږ انهریټ کړو نیو کلاس ته صحیح ده لیټس سپوز ما سره یو کلاس ته کلاس Z صحیح ده دی کلاس Z تاسو کوم دی کلاس Z تاسو پبلیکلی دا کلاس A مو ته اور واچو صحیح ده او دا غینه بعد کاما او دا چې بزدا کنټرول C کما and here control V 3 times 2 times صحیح ده زموږ سره B کلاس یو دا زموږ سره شي X کلاس اوکې
لایک دیټ. او د دې په باډي کې به زموږ سره زه یو کنسټرکټر چې کوم دی هغه څه کوم، دا کنسټرکټر چې کوم دی هغه ډیکلیئر کوم. کنسټرکټر زه ډیکلیئر کوم بچې د لوی سره کنسټرکټر تاسو ته پته ده. اوس به د زی کلاس کنسټرکټر چې کوم دی هغه کوم د زیزه کیپیټل علم چې دا نور هم کیپیټل واغستل دیټس وای د زما سره زی شو. او د زی کلاس لپاره زه یو کنسټرکټر علم صحیح د پرې کنسټرکټر لیکم چې یاره سی اوټ یا سمپل کدا میسج موږ داسې کافي کو کنټرول سی اینڈ هیر کنټرول وی صحیح ده سوري کنټرول سی اینڈ هیر کنټرول وی صحیح ده. الته به سمپل موږ ولیکو چې کنسټرکټر اف زی کلاس ګوره سمپل موږ څه وکړو دغه درې کلاسز کلاس A کلاس B کلاس C موږ واغستلو برای کې موږ کنسټرکټر واغستلو دا کنسټرکټر کې سمپل دغه میسیجز پاس کړل صحیح ده. بیا په زی کلاس کې د زی زموږ سره کوم ډیرایو کلاس دی ته موږ کړه کلاس A او د کلاس B او کلاس C دا څه کړل دا پبلیکلی د انهریټ کړل. اوس دا ډیرایو کلاس چې کوم دی موږ خبره کوو چې کله اوس زه په مین فنکشن کې زه رالم اوکې دا زموږ سره کلاس نه سیمی کالن ښه په دې سوري دلته موږ سره سیمی کالن پکار دی ښه اوکې دا زموږ سره د دې باډي شو نو دلته به ورسره موږ یو بل ښه اوکې نو په مین کلاس داسې کار کوم چې یاره د زی دپاره زه ایج مای آبجیکټ کریټ کړو. ګوره ما د زیډ کلاس دپاره زموږ سره کوم ډیرایوډ کلاس دی دې لپاره ما یو آبجیکټ کریټ کړو ایج. اوس چې کله ما د آبجیکټ کریټ کړو الریډي په تیري کې موږ ویل چې whenever we create an object of the derived class the constructor of the parent class will be automatically called صحیح ده. نو دیټس وای اوس موږ سره موږ کنسټرکټر سوري آبجیکټ موږ د زی کلاس لپاره کریټ کړو په کار صرف د زی کلاس کنسټرکټر زموږ سره کار شوی خو نه زی کلاس موږ ډیرایوډ کړی دی د A نه B نه او C نه د A B X نه صحیح ده. نو دیټس وای اول زموږ سره د A کلاس کنسټرکټر کال کیږي بیا د B بیا د C او په لاست کې زموږ سره د زی کلاس د کنسټرکټر کال کیږي. سو لیټس رن د پروګرام and let's do this by custom name صحیح ده. Okay, here in error, okay, class Z and what else? One not necessarily the function return not white, huh? You okay? Then here is a error. Error use up deleted function Z. Okay, Z. Here it is دا زی زموږ سره چې کوم دی موږ په سمال لیټرس کې اغستی سوای زموږ سره کیپیټل دی صحیح ده. نو ښه زموږ پروګرام چې کوم دی هغه ایګزیکیوټ کیږي. لیټس ایګزیکیوټ د پروګرام. سو اگین here we felt an error and let's check what kind of error is that. Okay, let's do private within this context B function is private in that context. How is it possible? Okay. Yes, this quite amazing. دلته کې مونږ بالکل دا مسله کله یار شټ پبلک دا ټول مونږ پبلیکلی انټروډیوس کړو بیا زموږ سره دا مسله حل شي. ګوره دا هر څه زه د ایډیټینګ نه چې کوم دی لکه مطلب دا ویډیو زه نه ایډیټ کوم چې تاسو دا چې کوم دغه دا ته زه سکیپ کوم نو بالکل ځکه چې دا پکار ده چې تاسو ته پته ولګي چې یاره دا قسم ایررز پکې موږ ته راتلی شي او how we can then solve these all. Okay, نو دا موږ ټول پبلیکلی انټروډیوس کړل صحیح ده. دا موږ سره ممبر فنکشن دی کنسټرکټر موږ سره ممبر فنکشن دی کنه خو دا موږ پبلیکلی انټروډیوس کړو نو دیټس وای اوس موږ دا اکسس کولی شو او دلته هم په دې کلاس زی کې زه دا زی چې کوم کنسټرکټر دی دا هم زه لیټس سپوز پبلیکلی ما انټروډیوس کړل نو دیټس وای ناو وی ویل ایبل ټو رن د پروګرام without facing any kind of error صحیح ده. سو ګوره موږ ته اولنې زموږ کنسټرکټر چې کوم دی هغه کلاس A رن شو دا کلاس A موږ هغه میسج پاس شو چې یاره کلاس A کنسټرکټر کلاس B کلاس X and کلاس Z صحیح ده. نو ګوره زموږ سره اصل کې خبره څه وشوه اصل کې زموږ سره کار دا وشو بچې د لوي شکم چې اوس موږ الریډي ویلو چې زموږ سره کله موږ د Z کوم زموږ سره ډیرایوډ کلاس و د هغې لپاره چې کله موږ کنسټرکټر ډیکلیئر کړو نو بای ډیفالټ د دې Z کلاس کوم بیس کلاسز اولنې کنسټرکټر د هغو کال شو دین په لاست کې بیا زموږ سره د Z کلاس کوم کنسټرکټر هغه کال شو. سو د A کلاس اولنې کنسټرکټر کوم سره کال شو وایي چې یاره کلاس A کنسټرکټر کلاس B کلاس X کلاس Z. نو امید لرم چې په دې لیکچر تاسو پوه شوي. بل دا چې ګوره زه همیشه په تاسو داسې هغه کټ اف نه کوم په ویډیوز کې صحیح ایډیټینګ ټایم کې چې مطلب زه دا پارټ کټ کوم ځکه چې دا پروګرام چې کوم دی دا زموږ سره بیسکسز پرې کې ډیباګینګ دی. سری ډیباګینګ مین چې یاره تاسو ایرر تاسو پروګرام کې راشي هغه تاسو فایند کړئ او بیا تاسو هغه کریکټ کړئ. دیټ از an amazing quality of program and a programmer should have to have these qualities to identify the error, the kind of error, and then
to solve this error. Okay, so امید لرم ستاسو لیکچر خوښ شوی. ټایم راکوو جوهر مننه. د لوی الله په امان څخه مسله او کمنټ کتاب ضرور تاسو کولی شئ. د لوی الله په امان.